پخوانۍ خبریاله حسنا سادات چا څنګه او د څه په خاطر وژلې ده؟ آیا دې خپله ځان وژنه کړې ده او که چا وژلې ده؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. د پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د مرګ قضیه. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د 10مې حوزې اړوند د قلعه فتح الله سیمه کې د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د مرګ پیښه چې د یوې ودانۍ لاندې راپرېوتې وه پولیسو ته تر څېړنې لاندې ده. ښاغلی زدران زیاتوي چې د عدلیې طب لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا او میړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. نوموړی همدا راز وایي د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ګونګسې حقیقت نه لري او یا د پیښې په تړاو یو تن نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې د حسنا سادات د مړینې په اړه داسې ګونګسې دي. په ټولنیزه رسنۍ یو کس په خپله پاڼه لیکي لکه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې افغانستان په یو لوی زندان بدل شوی دی. میرمنو ته د کار او ګرځېدو اجازه نشته. نو پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د کور له کارونو وروسته موسیقي اوري په ګاونډ کې کور چې هلمندیان بلل کیږي. د طالبانو حوزې ته زنګ وهي چې دلته یوه ځوانه میرمن موسیقي غږوي. فرصت طلبه طالبان د تل په څېر د اغلې سادات کور ته ورځي او په بېرحمانه ډول یې دروازه ټکوي. کله چې حسنا سادات پوهیږي چې طالبان یې په دروازه ولاړ دي نو دا میرمن له څلورم پوړه ځان غورځوي او ځان وژنه کوي. پوهېده چې د ترهګرو زندان څومره درد او کړاو لري نو حسنا سادات هم د دوی د ظلمونو څخه مرګ ته ترجیح ورکړه. درنو دوستانو دا و د حسنا سادات د مړینې په اړه یو تازه راپور چې دلته مو له تاسو سره شریک کړ. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایپ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.